السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مغفرت محترم د غاړې د مسح کولو متعلق پوښتنه کړې ده چې وایي طریقه یې راوښیه. محترمه مسح د غاړې مستحب ده زموږ په نیز او د امام احمد په نیز وقال به الامام الشافعي في روایت او په دې کې د عبدالله بن عمر څخه یو مرفوع او بل موقوف روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که چا غاړه مسح که الله جل جلاله به په ورځ قیامت دغه اور د زنجیر څخه غاړه ور په امان کړي. حدیث امام ابو داود مرفوع ذکر کړی دی. منهاج السنن شرح د جامع السنن ترمذی جلد نمبر اول صفحه اتیایم هغه یو مستقل بحث په دې باندې کړی دی او دغه رنګ رد المحتار جلد اول صفحه 2 وی او امام مسح د رقبې د مستحب ده نه حلقوم. رقبه دا د شارګي په پښتو کې موږ ورته وایو، دا د غوږو پر برابر دغه منطقه. نو دغه د لاسو د ګوتو ظاهر ګوره، یو د ګوتو دا د ارغیو خوا ده، یو دا د ګوتو مخ خوا ده. دا د ګوتو د مخ خوا باندې دا درې ګوتې اندازه قدر په دواړو لاسو به ور پورته کوي. نوي اوبه نه غواړي، بس هغه اوبه چې هغه د سر مسح یې وکوله، غوږو مسح یې وکوله، هغه بعد یې راسي هغه رقبه دې مسح کړي. یو غاړه ده حلقوم دا غوټو چې پکښې دي د دغه ځای مسح کول نو بدعت دي. نو دا چې ما هغه د یارانو کتابونه وکتل نه د بدبویه ده، هغه په دې کې هېڅ روایت نشته. کوم روایت چې راغلی دي هغه ضعیفه دي، په ضعیف عمل نه دی روا. یو خو نو دوی ته زه دا وایم چې دوی ځان هغه خلک بولي چې وایي موږ قال الله او قال رسول یو. دا خو د یو عالم خبره نه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره خبره ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هره خبره باید دوی ته مقبولي. دغه چې دی وایي موږ قال الله او قال رسول خبره منو، د بل چا ده نه منو. دغه چې وایي ضعیف دي دغه نو چا ویلي دي؟ خو د مرفوع موقوف روایت کې راغلي دي. مرفوع هغه حدیث دی چې په هغه باندې حلال او حرام ثابتېدلی شي، نو مستحب او سنتیت ته یو شي نه ثابتېدلی، نو پر دا شارګي باندې مسح کول دا سنت. ابروزم یو ځای میلمه وم، یو حاجي صاحب خپل مسجد کې دی، په دا یو ورقه زړېدلې ده، په هغه کې یې لیکلي دي چې د غاړې مسح دا بدعت. نو هغه ورقه بیا ما نه وکته، ده ته ما د غاړې مسح خو نه ده بدعت، دغه د حلقوم مسح نو بدعت. نو اوس د احنافو مسجدانو کې هم داسې ورقې زړېږي چې هغه د زموږ د مذهب څخه خلاف وي. یو وخت زه یو ځای املا وم، یو مفتي صاحب و تبلیغي و، نو سهار یې نصیحت وکړي. نو په نصیحت کې دغه وویل دغه د غاړې مسح دا بدعت ده، ګناه کبیره ده. نو زه دی نوی املا وم، خو د دوی شناخته دی، د دوی قریب دی، دا وغږېدی. بیا یو کلیوال پوښتنه راڅخه وکړه چې مولوي صاحب دا مسح خو موږ همیشه کوو، برعمل دا نوي مفتیان دي، نوي ادیان یې راشوه کړله او د پلار او د نیکه لاره راسه ورکېږي. دا مسح په حدیث ثابته ده، په فقه ثابته ده. داسې یو څوک نه مني، دا خو بیا ځان ته خبره ده چې څوک ځان مذهبي بولي. چې مذهبي یې نه بولي، خو نه د ډېر شیانو سره منو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.